قالو کې چې خبره خو د لقمان حکیم روانه وه هغه خپل زوی ته نصیحتونه کول نو دا خبره پکې څنګه راغله نو دا په دې راغله چې هلته حق د الله ذکر شو اوس پسې الله حق په منځ کې په خپله د مور پلار ذکر کړو څومره لوی حق دی د مور پلار چې الله د لقمان حکیم د خبرو په منځ کې دا خبر راننویسته زوی وی شرک مه کوه د الله سره یعنی توحید د الله ومنه بندګي د هغه کوه دا حق د چا دی د الله دی نو اوس د مور پلار حق پسې الله بیان کړو په خپله پسې الله د مور پلار حق بیان کړو چې ما ګوره وصیت کړی دی چې د مور پلار سره به ښه کوئ قرآن کې نور ډېرو ځایونو کې دغه شان دي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ستا رب دا فیصله کړې ده چې بندګي به نه کوئ مګر د الله او د مور پلار سره به ښه کوئ دغه شان نور ډېر ایتونه دي چې هغې له نه ځو بیا خبره به ښه اوږده شي خو مقصد د خبرې دا و چې په الله د الله په حق پسې د مور پلار حق راځي ولې ولې د الله په حق پسې د مور پلار حق راځي نه دا خو یې وجه ده یعنی اصل خو دا دی چې خالق الله دی او د انسان مخلوق دی نو هر څوک چې دی خو الله پیدا کړی دی دا صحیح دی چې الله پیدا کړی دی خو د دنیا ته د راتلو به یو لار وله جوړه کړې ده الله داسې څوک نه دی پیدا شوی چې هغه د اسمان نه راولېدلی دی یو اوبو راوړی دی لار وله جوړه شوې ده نو په دې دنیا کې چې ته یې د ټولو لوی وجه دی چې الله ته راوستی پیدا کړی دی دویمه بیا د راتلو لار دی دنیا ته ستا هغه د مور پلار دی نو د الله په حق پسې د مور پلار د حق تذکره کېږي حملته امه وهنا على وهن پورته کړی و ده لره مور د ده په کمزورتیا د پاسه د کمزورتیا نه وفصاله في عامين او پرې کول د ده د تینه په 2 کاله کې دي الله وی د مور او پلار دواړو سره ښه کوه او بیا تذکیره پکې د مور وکړه چې مور دا زوی اوچت کړی و په خېټه باندې وهنا على وهن دا ماشوم اوچت کړی کمزورتیا د پاسه د کمزورتیا نه څنګه کمزورتیا د پاسه د کمزورتیا زنانه اسیم کمزوري او چې کله دا ماشوم په خېټه شو خو کمزوري شو الله اکبر دا څومره یعنی لویه سخته دی چې دا مور یې تېروي څومره لویه سخته ده 9 میاشتې کم او زیات چې ته د هغې په خېټه کې وې انسانه او د هغې په خېټه کې دې تېرې کړي دي او د هغې د وینې نه دې وینه څکلې ده او نن بیا یو سړی دا ووایي چې مور څوک او نن یو سړی د ښځې لپاره مور ته دا ووایي چې ته په خبره نه پوهېږي او نن یو سړی د ښځې دپاره هغه مور او پلار ورټي سختې خو دواړو تېرې کړي دي خو د دې مور دا سخته په دې ذکر کېږي ځکه چې دا کمزورې ده نور سختې د پلار هم ښه تېرې کړي دي او دا نن سبا د دې مقررینو د دې مولیانو علماو خطباو یو کمیم دی چې په دې موضوع باندې به دوی ډېرې خبرې اوري د مور حق او د مور حق او مور حق د پلار تذکیره نه کوي د دې دا معنی نشته چې الله مور ذکر کړه دا مطلب یې نه دی چې د پلار حق نشته د دواړو حق دی خو دومره دی چې پلار زورور دی زوري دی تکړه دی او د مور کمزوري ده نو ځکه الله بیا د دې مور حق د دې پلار د حق نه لږ زیات کړی دی د دې کمزورتیا د لاسه بله په کې یو بله وجه ده الله اعلم چې
دا مور چې کمزوري شي که نه نو د دې بچي ته بیا ناستی نو ځکه الله دې بچي ته ډېر زور ورکوي چې ډېر خیال یې کوه او که به دا پلار د زوی خیال ونه ساتي دا پلار ځان هم ځان له څه کولی شي بهر پلار ځان له به وځي څه کار مار به وکړي نور څه چل به څه چل خو به وکړي ځان له خو دا زنانه خو د کوره نه شي وتی که نه نو ځکه بیا د دې مور تذکره ډېره راځي دې دا مطلب نه چې د پلار حق نشته دا نهه میاشتې چې دی د مور په خېټه تېرې کړي دي د انسان د پلار هم څه کار کړی دی که دا خرچې کول دا اسپتالونه دا تربیتونه دا سبقونه دا دومره په ارام په سکون چې تا ژوند تېر کړی دا ټول د الله نه بعد د چا د لاسه د پلار د لاسه نو هغه عظیم شخصیت هغه پلار هغه د دې بعضو د تقریر او نصیحتونه او خبرې چې واوري نو په هغې کې هغه شخصیت یې ورک کړی بلکل بله د دې مور تذکره ولې ډېره کېږي دا خلک د مور تذکره ډېره کېږي ځکه چې دا مور نرمدیله ده نو مینه راښکاره کوي او پلار چې د ده زړه سخي مطلب دی چې زوروري تکړی نو دې مینه نه راښکاره کوي مور وخت په وخت بچی رانیسي ښکلی او دا چپی ولې به دې مخ جوړه کړي یو خلک وایي وګوره مور څومره مینې پلار دا خبرې راښکاره کوي نو نور هغه چې کله یوازې کټ کې سملي د شپې او دی خڼارې کوي او ده پروت هغه غریب کټ کې وړي راوړي چې څه به کوو څه به نه کوو هغه پلانې یاره کمزورې دی څه زیړ ښکاري دله څه دوایي راوړه غواړي دغه بل چې د سکول مسله ده د هغه د مدرسې مسله ده دغه بل بیمار شوی دی د دې جنۍ دا مسله ده دا واده کول غواړي د هلک له واده کول غواړي دا قرضي دي دا مسلې داسې معمولي خبرې دي خو دومره دی چې دی دا خبرې راښکاره کوي نه لکه مینه یې شتي خو هغه مینه یې پټه ساتلي او مور چې ده نو هغه وخت په وخت دا مینه هغه دا مینه راښکاره کوي نو ځکه خلک د دې مور تذکره ډېره کوي بیا یاره مور او مور او مور او مور د هغې تذکره بیا ډېره کېږي او ګټه وجې دغه موږ ذکر کړی چې مور کمزوري نو ځکه الله بیا د هغې حق د دې پلار د حق نه لږ بره کړی ځکه تاسو ټولو ته دا نصیحت کوم چې دا فرق ساتل د دینداري دی ورې معمولي فرق به ساتي معمولي د مور او د پلار په حقونو کې به معمولي فرق ساتي چې د مور طرف ته خبره لږه زیاته دا فرق ساتل دینداري ده خو دې فرق ساتلو دا مطلب نه چې دا بل طرف ویری نه د دواړو حق دی خو لږ به مور سره زیات ځکه چې حدیث کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا یو کس راغی وایي ټول نه زیات حق د چا دی په ما باندې زه ورسره ښه وکړم نو څوک یې ورته یاد کړم مور بیا مور او بیا پلار داسې معمولي د مور طرف ته چې حق لږ زیات وي دا دینداري ده